سلامونه دوستانو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ سي. افغان ابدالیان به په شلاوریز اسیا کپ کې نن د بنګلادیش لوبډلې سره مخ کیږي. افغان لوبډلې تېره ورځ د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړله چې سریلانکا ته یې په لومړۍ لوبه کې ستره ماته ورکړه. د افغانستان ابدالیان به نن د بنګلادیش الف لوبډلې پر وړاندې په شلاوریز اسیا کپ کې خپله دویمه لوبه ترسره کوي. دغه لوبه یو ځل بیا د افغانستان پر مهال 6:30 بجې پیلېږي چې په ژوندیو قانوني بڼه باندې پر تلویزیون باندې خپریږي. په دغه شلاوریز اسیا جام کې تېره شپه هم ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره سوله چې پاکستان او هندوستان لوبډلې سره مخ سولې. هندوستان لوبډلې پاکستان لوبډلې ته یو ځل بیا ډېره غټه ستره ماته ورکړله چې هندوستان په 20 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 183 منډې هدف ورکړی و، خو پاکستان لوبډله بیا ونه توانېدله چې په یاد هدف پسې ځان ورسوي. په 11 منډو په توپیر د هندوستان لوبډله څخه ستره ماته وخوړه. او نن هم په دغه شلاوریز اسیا جام کې دوه سیالۍ ترسره کېږي چې هانګکانګ او سریلانکا لوبډله به د ماپښین د خوا لوبه ترسره کوي، او داسې افغانستان او بنګلادیش الف لوبډلو ترمنځ به بیا ماښام پر 6:30 بجې دغه لوبه پیلېږي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې افغان ابدالیانو بنګلادیش لوبډلې ته هم ستره ماته ورکړي چې تر سیمې فاینله پورې لاره پیدا کړي.